موږ په دې نړۍ کې څه کوو، د مرګ وروسته به چیرې ځو. دا هر څه داسې دي لکه موږ چې یو سهار راپاڅو او یو نندارې ته راسو. هېڅ مه پوښته، یو څه پر مخ ولاړ شه. دومره پیسې وګټه څومره چې توان یې لرې. د تلویزیون څخه هر څه د وریښتانو د سټایل څخه نیولې بیا تر لباسو پورې زده کړه. ډېر فکر مه خرابوه، هغه څه کوه چې زړه درته وایي. کله چې خسته سوې نو بیا شراب وڅښه. آیا اوس هم په فکر کې ډوب یې؟ نو بیا د راډیو اواز لوړ کړه. نشه، جنس بازي او رقص بازي زده کړه. اوس نو په رښتیا غواړم چې پوه سم، آیا دا لیونتوب نه دی چې خپل ژوند بغیر د کوم هدفه تېروې؟ ژوند کوې او بیا مړ کېږې، ودان کور پرېږدې او ټوله شتمني دې بل څوک ترلاسه کوي. د مخه د دې چې زه مړ سم په رښتیا غواړم پوه سم، ځکه نه غواړم د خپل روح سره چم وکړم او یا هم د بیا ژوند کولو هیله وکړم. دا د ژوند اسانه سوالونه دي چې په جوابونو پسې زه ګرځم، لکه موږ په دې دنیا کې څه کوو، زموږ هدف څه دی، موږ دې نړۍ ته څنګه راغلو، چا داسې کوي او بې مثاله جوړ کړو. کله چې مړه سو بیا څه پیښیږي؟ آیا په دې دنیا کې د ژوند کولو ارزښت شته؟ دا هغه سوالونه دي چې جواب نه ورکوو او باید په ښکاره جواب هم ورنه کړو. د ژوند داسې هیڅ هدف نشته. په دې نړۍ کې زموږ موجودیت یو طبیعت دی. ښه نو که داسې وي زه ستا څخه دا پوښتلی سم، آیا تا خپل ځان خپله جوړ کړي او که بل قدرت و چې ته یې بې نقصه، بې عیبه او بې مثاله جوړ کړې؟ ته د هغه موجوداتو څخه یې چې په لوړه پوهه او ځراکت سره بې مثله جوړ یې. د مځکې پر مخ داسې کیمره نشته چې ستا د سترګې په څېر کار وکړي، نه داسې کمپیوټر ستا چې ستا د دماغ په څېر محاسبه وکړي. که چیرې د ټولې نړۍ انسانان سره یو ځای سي، لا به هم د یو ساده مچ په جوړېدو ونه توانېږي. دې ته ورته ډېر څه سته چې موږ یې ردوو. ساینس ښوي چې دا هر څه په خپله موجود دي. که داسې وي نو صفر جمع صفر جمع صفر ولې یو په جواب نه درکوي؟ نو څنګه دا نظام او ترتیب منځته راغله؟ هر څه خپله سرچینه، اساس، جوړونکی او پیدا کوونکی لري. زما مطلب دغه کلیپ چې تاسو یې وینئ لا هم یو چا نیټ ته پورته کړی دی. پر غټې چاودنې باور لرو، پر هغه چا باور نه لرو چې دا چاودنه یې رامنځته کړې ده. الله دی چې هر څه یې د خپل روح سره پیدا کړي، تل ژوندی، د هر شي څښتن، یو او یوازې او پر هر شي قادر دی. خلقت یې زموږ د فکر څخه لوړ دی. نو دا ومنه چې خدای نه انسان دی او نه کوم شریک لري، هغه یوازې دی. څرنګه چې یو تولید کوونکی د پوهاوي لپاره د خپل تولید سره یو لارښود وړاندې کوي، نو همداسې خدای موږ ته د هدایت کتاب وړاندې کړی دی، قرآن او اسلام. بخښنه غواړم چې خبرې پای ته ورسوم، خو همدا ممکنه لاره ده. یوازینی تعریف د خدای تعالی دا دی چې یو او ستر قدرت دی او قرآن یې کتاب دی. هیڅ شک او شبهه نه لري 1400 کاله د مخه د علمي او تاریخي معجزاتو سره نازل شوی، لکه د انسان د نطفې واضح شرحه. الذي خلقك فسواك فعدلك. The descriptions of the human embryo in the Quran cannot be based on scientific knowledge in the 7th century. هغه غرونه چې په مځکه کې کلک ولاړ دي، دوه سیندونه چې هیڅ نه سره ګډېږي، د سیارو ګرځېدل چې شپه او ورځ په وجود راوړي، د کائناتو پراخوالی چې هر څه یې د اوبو څخه دي، د تیر وخت کیسې او د فرعون د جسد ساتنه، د هغې مځکې ذکر چې پکښې فارسیان و رومیانو ته ماته ورکړې، د غورځېدونکي مایع موجودیت، د پښتیو او د ملا د تیر په مابینځ کې چې انسان ځینې پیدا کیږي. د قرآن هیڅ یوې جملې تغییر نه دی کړی. نو اوس ووایه دا هر څه څنګه وه؟ دا ټوله 1400 کاله د مخه و یو داسې شخص ته نازل سول چې نه یې لیکل او نه یې لوستل کولی سول. هغه څه یې کول چې ملایکې به ورته ویل. که ته لا هم باور نه کوې نو ته یو داسې څه راوړه چې به قرآن ته ورته وي، خو نسې کولی. موږ خدای او د هغه رسول مسخرې ګڼو. سمه ده، نو د تاریخي قومونو زړې کیسې به نه اورو. موږ به خپل ژوند د خپلو خواهشاتو، شهواتو او هیلو پر اساس تېروو.
او داسې به وایو چې ژوند یوازې د همدې دنیا دی. موږ به خبر لا نه سو ژوند به تیر سي، مړه به سو او په هډوکو به بدل سو. نبات ته ځیر سه چې کله مړ شي او باران پر وسي، نو بیا څنګه بیرته راژوندی سي؟ الله تعالی وعده کوي چې ستاسو د هر یوه د روح سره به همداسې کیږي او تاسو به بیرته د خپلو ګوتو د نښانو څخه پیدا کوي. هر څه لیدونکی او ستر قدرت الله تعالی موږ ویني. یقینا په خپله سرمایه، صحت او ځان سره او په هر هغه څه سره چې موږ ته یې راکړي دي امتحان کیږو. باور وکړه چې موږ به بیا راژوندي کیږو. و خدای ته به د هرې کړنې د حساب لپاره راوستل کیږو. نو خدای موږ ته کتابونه راکړي دي او امر کوي مو چې ولوله. ای انسانه، د بدو څخه نیولې بیا تر شو او هر هغه څه چې د دوی په مابینځ کې دي د ټولو مسؤل ته یې. مه په غوسه کېږه، ته هغه څوک یې چې خدای ته چې د ورتګ فکر لا نه کوئ. ما تا ته اوس ژوند درکړی و چې زما په اړه فکر وکړه، مګر ته په هغه څه مصروفه وې چې موقتي او لنډمهاله وه. ویل وله او هغه کسانو ته خبر ورکړه چې باور کوي، او که چیرې باور نه کوي نو ویل وله. او هغه ورځ بیا خپله لومړۍ ورځ مه ګرځوه چې بیا په دې پوه سې چې ستا د ژوند اصلي حقیقت څه و. ویل وله.